موټر ووهل کوم دی؟ هغه مینې بس زر خدا ما خیال په مړ مکه هل صغور ځان باسو ګور ده هل حیات الله خدای څنګه وازه باز کړي کیمره خلاص کړ هل زرکه لازم راکړي کیمرمن داسې وتر ها لا خدای کښېږي ګرانو کتونکو تاسې ویناستئ چې موږ پر موقع باندې حاضر یو دلته یو اکسیډنټ زموږ تر سترګو وړاندې وسوی سړی موټر ووهلی خوله یې وازه کږي تاسې ویناستئ دا شان ترېږي یو څوک نه ورته دري دونې سړی نشته چې ترې یاسین یې وباسي موټران دا دې ترېږي انسانیت تر دغه حاله راورسېدی دا دې اوس دوه ځوانان رالو کونډې به یې ماته راړي هغه دا دوی ځوانان بیا تصویران یې ور واخلي ته کیمرمینه ته یې دا خوله به دغه ته ښکاره کړه دا زموږ مینهوال ته چې زیاته دونې سړی نشته چې تر صورت یاسین یې وباسي انسانیت نشته نن سبا خوند یې شته نه کیمرمینه ته یې سم ښکاره کړه کونې بیا مینهوال وپېژني یا قریب یو څه عزیز بیا پیدا شي ته یو تصویر واخله بیا ما له پر واټساپ راولږه بېغمه شه ما خیال لږ په حال کې راغلی مینهوالو په حال کې دا ټیم راغلی تاسو بیا حیوانان یې سره ته ولاړ یاستئ ستاسو خبرې ما ټولې اورېدلې لکه په درد کوم هغه ټیمه خبرې نه شوې کولی سرونه هم ښکاري چې خبریالانو هاي تکایل ونه شي ګرانو کتونکو ملګري اوس راپورته سولې ګوټونه یې شروع کړي یا بچاو دی خو بس له مرګه بچاو دی کیمره کاټ کړه سلام علیکم الله ملکه موټرسایکل مه پاتې شوې هغه له ونه یې وچېړی لکه هغې ګوټونه ولي و مغزه کار نه کوي سم ډب یې خوړلی دی یا ګرانو کتونکو د کلا سپلا څانګې د کار په اړه څه نظر لرئ په دغه لیکلو شمیرو باندې اړیکه ونیسئ همدغه رنګه که د خبرکار خبرتیا یا اشتهار چلول غواړئ هم د کلا سپلا څانګې له ټیم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ